پاکستان څنګه له خپلې لمنې ور واخیست او د څنګه د اشرف غني آزار ووهلو. ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان کې تیرو 9 میاشتو کې تر 200 ډیر کسان د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوي. یوه څېړنیز راپور چې شنبې سپټمبر 10 خپور شوی پکې ویل شوي چې د روان 2023 میلادي کال په لومړنیو 9 میاشتو کې د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې څه باندې 200 کسان د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي. د امنیتي مطالعاتو څېړنیز مرکز په دې راپور کې چې مرکز یې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې دی ویل شوي د تیر کال په پرتله په دې هیواد کې د ترهګریزو بریدونو 19 فصلو کې ډیر شوي. په راپور کې ویل شوي چې دا بریدونه په ځانګړې توګه د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ولایتونو کې ډیر شوي چې د افغانستان سره ګډه پوله لري. د څېړنیز مرکز په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې ملکیان او امنیتي ځواکونه په دې بریدونو کې وژل شوي. په راپور کې ویل شوي چې په تیرو 9 میاشتو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو 306 غړي د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي چې 130 سرتیري او 208 پولیس وو. د دې راپور له مخې په تیرو 8 کالونو کې دومره ډیر امنیتي ځواکونه په یوه کال کې په پاکستان کې د وسلوالو په بریدونو کې نه دي وژل شوي. د دې راپور له مخې په تیرو 9 میاشتو کې د نیمه پوځي ملیشو 33 غړي هم وژل شوي چې د پاکستان د پوځ لخوا کنټرولېږي. خو بل پلو بیا د پاکستان پوځ یوازې د خپلو 214 سرتیرو وژل کېدو تایید کړی دی.